أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. د سورة بقره وشپیتم نمبر آیات تلاوت یو ځلی بیا وشولو. تیر شوي درس کې هم د دغه آیات مبارکه تلاوت او لفظي ترجمه سره د مضمون نه بیان شوي وه. نو تیر شوي درس کې دا خبره راغلی وه د سوال په تور سره، او دا سوال ذکر شوی وو چې د دې غوا یا د دې غوایي د حلالولو د پاره سبب څه و؟ ولې دوی ته ویل شوي چې دا غوا یا دا غوایي حلال کړئ؟ د هغې دپاره د مفسرین کرامو دوه قولونه دي. یو قول دا دی چې اصل کې وروسته په سورې بقره کې د دې واقعي د بیان نه وروسته 22 نمبر آیات وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا د قصې اوله حصه ده. او وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا د قصې رستنی حصه ده. نو بیا حاصل دارنګي بیانوي. بني اسرائیلو کې یو تن و ډیر مالدار و، وراره و هغه ډیر زیات فقیر و. دغه وراره د خپل تره د قتل د پاره را پاڅېدلو، خپل تره قتل کړو. بیا یې د یو کلي په کوڅه کې گزار کړلو او په هغه خلکو باندې دعوه د دې خبرې وکړله چې زمونږ تره دوی وژلی دی. دا قضیه حضرت موسی علیه السلام ته راغلله. هغه فیصله دارنګې وکړله چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. بیا د هغې غوا څه حصه په دې مړي باندې ووهئ. دا مړی به را ژوندی شي او هغه به خپل قاتلین په ګوته کړي. دا یو قول د مفسرینو دی. دویم قول د مفسرینو دارنګې دی چې دا د قتل واقعه همدارنګې د غوا د حلالولو واقعه دا دواړه جدا جدا دي، مستقل دي. دوی بیا په دلیل کې دارنګې پیش کوي چې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا د غوا د حلالولو واقعه په لفظ د اذ سره ذکر شوی دا، او اذ د پاره د استقلال او د جداواله د پاره بیانولی شي. دارنګي واقعا د قتل وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اغام په لفظ د اذ سره ده. نو دا دواړه جدا مستقلی واقعات دي. او دا قوله بعضی مفسرینو قوي ګرځولی ده. سوال دا راځي چې کله دا جدا واقعات دي، نو د غوا د حلالولو د پاره سبب څه و؟ ولې دا حکم ورته وکړلو؟ جواب: دوی چې کله د خصي بندگی کړې وه، نو عبادت العجل د دوی په زړونو کې، د خصي بندگی د دوی په زړونو کې دا راسخه شوې وه. الله پاک دلته کې د غوا د ذبح حکم ورته وکړلو د پاره د دې خبرې چې د دوی د زړونو نه
د دوی خسیو د غوا د بندګۍ او د عبادت مینا او جذبه ووزي. په دې طور سره چې په خپلو لاسونو باندې غوا حلاله کړله، دا که چېرته رب وای، دا که چېرته خدای وای، نو د دوی د چاړې نخ به خپل ځان بچ کړی و. معلومه شوله چې دا خدای نه دی، معلومه شوله چې دا معبود نه دی. نو ځکه دا د غوا د حلالولو حکم دوی ته شوی ده. همدا وجه ده چې دوی مختلف سوالونه په دې باندې پورته کړي دي، د تعنت په بنیاد باندې، د ضد په بنیاد باندې، د پاره د دې خبرې چې دا حکم د الله پاک منسوخ شي، دا حکم د الله پاک معطل شي. مونږ څنګه خپل خدای په خپل لاس باندې حلال کو؟ ځکه دوی چون چورا کړی ده او دغه حکم ته په اسانه باندې نه دی تیار شوي. هغه تفصیل څنګه ده؟ جواب هغه تفصیل دارنګي ده. وی زیاد کا وخت قال موسی چې اویل موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم ته. آیات مبارکه کی خباست دوی د آبا و اجداد ذکر کیږي. حیلی کولې د پاره د سقوط حکم د الله، چې د الله پاک حکم چې دا ساقط شي، هغه په خپل ځای باندې پوره نه کړلی شي، نو د تعنت په بنیاد باندې دلته کې پوښتنې کړي دي. ان الله یقینا الله پاک یامرکم تاسو ته امر کوي تذبحوا بقره چې حلاله کوي یو غوا لره. آیات مبارکه کې یامرکم لفظ ده، بل لفظ ده ان الله لفظ ده الله، دا په تاکید باندې دلالت کوي. دا حکم د الله دی، ټال مټول په دې کې نو پکاره، خو الله پاک فرمایلی دی تذبحوا بقره چې تاسو یو غوا حلاله کوي. دې ځای نه دا خبره ثابته شوله چې په بقره یعنی غوا دارنګې نورو حیواناتو کې مسنونه طریقه هغه د ذبح دی، د نحر نه دی. بیا په دې آیات مبارکه کې دی بقره، غوا ته چې د بقره ولی وایي، جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې په دې لفظ کې معنا د شلولو پرته ده. نو بقرې ته بقره ځکه وایي چې پټي کله به کرل کېدل یو به کېدله، نو دا ځمکه به دوی شلوله. په دې وجه باندې بقرې ته بقره ویلی شي، ځکه په کروندې کې ځمکې لره شلوي. بقره لفظ کې هم معنا ده شلولو پرته ده. بیا اکثر مفسرین فرمایي چې غوا ته لفظ د بقرې استعمالیږي، غوایی د هغې ته یعنی مذکر ته لفظ د ثور استعمالیږي. بعضې مفسرین فرمایي چې بقرتن کله چې په تا سره ذکر شي نو اسم جنس ته، مذکر او مؤنث دواړو ته دا لفظ شامل ده. بقرتن غوا غوایی دواړو ته ویلی شي. سوال دا راځي چې بني اسرائیلو حلاله چې کومه حلال کړې ده هغه بقرتن غوا وه، او که بقرتن په اسم جنس سره ستا په قول باندې غوایی و، یا داسې به ووایو چې دا بقرتن مذکر و که مؤنث و. یو قول په دې کې دا دی چې بقرتن دا مذکر دی، قرینه په هغې باندې دا دی چې دلته صفتونه ذکر کیږي فاردون، بکرون، عوانون.
دارنګ وروسته لفظ د ان البقره بغیر د تا نه ذکر شوی ده، نو دا مذکر ته نه مراد ده، مؤنث یعنی غوا ترې نه ده مراد. بل قول دا دی چې نه، بقرتن مراد دی نه مؤنث ته د غوا د حلالوالي خبره ده، نه د چا خبره، نه خبره د غوایی. اوس که تاسو وایې چې فاردون بکرون عوانون دا صفات تی خو مذکر په صیغو سره دی، جواب دا دی چې دا صفات مختصه د مؤنث تی په صیغې د مذکر سره. لکه وګوره حاملون امیدوار زنانه ته وایي، حائزون چې میشتنې بیماری راځي. دویم قوله چې دا بقره لفظ اسم جنس ته مذکر د پاره استعمال شوی ده، قرینه ور باندې دا ده چې بنی اسرائیل خو د خصی یعنی د مذکر عبادت کړی ده، د مؤنث یعنی د غوا بندگی خو نه ده کړی چې دوی ته ویل شي و چې غوا حلاله کې. او بقره دا د جنس ته چا نه ده، د عجل نه ده. نو د دې وجې نه دا دواړه اختلافات د مفسرینو ذکر کړل شوي دي. یو قول دا دی چې مذکر دی، دویم قول دا دی چې مؤنث دی. دواړه طرف ته دلایل موجود دي. حاصل دا دی چې د غوایی یا د غوا کوم امر د ذبح دوی ته شوی دی، دا د دې د پاره شوی دی چې د الله پاک په توحید وحدانیت باندې کلک شي. هغه شی چې دوی د هغې تعظیم بندگی کوله چې غوایی یا غوا ده، د هغې اهانت دوی ته ښکاره شي چې دا شی به موږ ته کله نفع را ورسوي، دا به کله موږ نه ضرر دفع کی، دا خو خپل ځان نشي بچ کولی د ذبح حلالوالي نه، نو موږ ته به کله پیدا را ورسوي. دې دپاره حکم څنګه وشولو؟ دارنګې وشولو تذبحو چې تاسو حلاله کئ بقرتن یوې غوا لره یا غوایی لره. دواړه توجیهات مونږه مخکې بیان کړله. قالو دوی اویل دغه بنی اسرائیلو اتتخذنا هزوا، آیات ستنسی مونږ لره هزوا په ټوقي سره. آیات مبارکه کی اتتخذنا هزوا، آیات ستنسی مونږ لره هزوا په ټوقي سره. هزوا یا خو حمل مبالغتن ده، یا هزوا په معنا د محزون سره ده. سوال بنی اسرائیل چې کله حضرت موسی علیہ السلام ته وایي اتتخذونا، آیات ستنسی مونږ لره هزوا په ټوقي سره، دا تعجب ولی وکړلو؟ دا تعجب بنی اسرائیل ولی کی؟ وجه د تعجب څه دی؟ جواب سوره بقره کې به وروسته راشي واشربوا فی قلوبهم العجل، د دوی په زړونو کې مینه د خصي دا څه کول شوي وه، یعنی داخله شوي وه. خصي سره یې مینه وه چې دا زمونږ معبود دی، دا زمونږ اله دی. ذهن ته دا خبره د سره راتلله نه چې موږ به دا خپل خدای څنګه حلالوو. دا خبره هم نه راتلله چې موسی علیه السلام به موږ ته څنګه حکم کوي چې تاسو
غوا حلال کې یا غوای حلال کې دای زین ترا تللنا زکه خو تعجب په وجه سره ویلی دي اتتخذنا هزوا آیا ست نسی مونږ لرا هزوا په ټوقي سره یعنی زمونږ سره ټوقي کوي. سوالا بن اسرائیل چې کله موسی علیہ السلام ته داسې الفاظ استعمالوي چې مونږ سره خو گپ نه لګي نو آیا د الله حکم ته گپ وایي؟ آیا د نبی حکم ته گپ شپ وایي؟ په دې خبره باندې دوی کافر شول او کنا؟ جواب په دې قول باندې دوی کافر شوي دي ځکه د دوی عقیده دا وه چې موسی علیہ السلام امر د حلالوالي د غوا نسبت چې الله ته کوي ان الله یأمرکم دا الفاظ رښتونی نه دي العیاذ بالله خیانت کوي د ځان نه لګیا دی العیاذ بالله نبی ته داسې نسبت کول العیاذ بالله چې خیانت کوي کفر دی لہذا دوی په دغه الفاظو سره کافر شوي دي. دویمه بعضی علما فرمایي چې دا خبره د دوی په دوه وجوهاتو باندې کفر نه دی. اول دا الفاظ دوی په وجه د جهالت په وجه د سختوالي د تبعیت ویلی دي طبیعتونه سخت و جهالت ور باندې غالب و فرعون دغه خلق د تعلیم نه لري ساتلی وو د وجنا په دغه خبره باندې دوی کافر شوی نه دي جهالتنی ویلی دي د وجنا دوی کافر نه دي جهالتنی دا خبره کړی دا. دویما اتتخذنا هزوا دا قول د دوی په طریقې د استفهام سره وو تحقیق کولو چې ته رښتیا وایي دا حکم رښتیا دی تکذیب نه دی کړی ان تر دې پورې چې دوی کافران شي. قال ورته وویل حضرت موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله اعوذ بالله پناه غواړم په نوم د الله ان اكون من الجاهلین چې زه شم د جاهلانو نه چې زه شم د ناپوهانو نه. دا جواب دی د طرفه د حضرت موسی علیہ السلام خو دغه جواب په ډیر تاکیدات سره دی. یو دا دی اعوذ بالله تعوذ وای په نامه د الله سره دا الله پاک په نامه سره پناه غواړي. دا پناه په چا سره غواړي؟ استهزاء سره چې ټوکې څنګه وکما. دویمه استهزاء کار د جاهلانو دی زه څنګه داسې جهالت وکما. قال اویل حضرت موسی علیہ السلام اعوذ پناه غواړم زه بالله په نامه د الله ان اکونا چې شم زه من الجاهلین د جاهلانو نه. سوال دا راځي چې دلته د جهالت نه مراد څه دی؟ جواب څوک چې استهزاء بالدین په دین پورې مسخري کوي او هغه سبب د عذاب نه ګڼي چې ماته به عذاب نشي راکولی دا لوی د جهالت کار دی. دا سړی جاهل دی. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین.
دلته یو بل خبره ضمنن یاده کې، هغه دا چې اعوذ بالله پناه غواړم زه په نامه د الله. معلومه شوله دا خبره چې تعوذ پناه غوښتل دا به په نامه د الله سره وي. لہذا هغه خلک چې حیوانات کله سرکشي کوي، مثلا پیو ورکولو ته، شودو ورکولو ته نه تیاریږي، بعضې خلک په قلم باندې کاغذ کې شیطان، ابلیس، دارنګې نمرود، شداد، ابو جال وغیرہ دا نمونه لیکي او بیا یې هغه خلکو ته ورکوي چې دا خپل غوا ته تعویض کې یا خپل حیوان ته دا تعویض کې، دغه حیوان به بیا سرکشي نه کوي. نو سوال دا دی چې تعویض خو د تعوض نه اخیستل شوی ده، د چا په پناه کې خپل ځان ور داخلول. چاته چې تعویض کوي نو دا معنا دی چې د چا نمونه اخلي د هغه په پناه کې ځان ور داخله. نو دغه کاغذ کې چې تا نمونه لیکلي دي د کافرانو، آیا د دغه کافرانو په پناه کې ځان ور داخله؟ د دوی په پناه کې چې څوک ځان ور داخلي هغه خو د اسلام نه خارجيږي. دا دې څومره غلط کار کړی دی او دا څومره غلط کار کوي. وګوره دې آیات مبارکه کې اعوذ ز پناه غواړم بالله په نامه د الله پاک. حاصل دا دی چې تعوذ یا تعویذ دا به په نامه د الله سره وي، نه په نامه د غیر الله. د الله نه علاوه د بل چا په نامه باندې به نه وي. ان اکونه چې زه شم من الجاهلین، د ناپوهانو خلکو نه، د جاهلانو خلکو نه. ماده د جهالت دا په قرآن مجید کې څلېرویشت کرتې ذکر کړل شوې ده. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. آیات مبارکه اتشپتم دا سورت بقره ده، معنی به دارنگی شي. قالوا دوی اویلے ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کی مونږ لره ماهیات صده عمر د دغی غوا. قال ورته اویل حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه یقول یقینا د الله پاک فرمایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا فارد ند زړه ولا بکر او ند نوی ځوانا عوان درمیان ده بین ذالک پمینز د دې دواړو کې ففعلوا وکي تاسو ما تؤمرون اڅ چې تاسو ته امر پرې کولی شي. مضمون د آیات مبارکه د بنی اسرائیلو سوال تعنتن د تعنت په وجه باندې سوال کړی دی. چا بنی اسرائیلو د دغی غوا په باره کې دوی ته ویل شوي و ان تذبحوا بقره چې غوا حلاله کوي بغیر د تورې او د سپینې نه، بغیر د کار کوونکي او بغیر د کار کوونکي نه، بغیر د زړې او د ځوانې نه. دا حکم الله ورته کړی و مطلقاً، هیڅ قید پکې نه و. دوی
تعنتن سوالونه شروع کړل چې عمر به څومره یي، رنگ به څنګه یي، کار والا به یي که نه به یي. دغه سوالونه دوی دلته کې کړي دي، شروع کړي دي د تنګولو دپاره. دې ته تعنت وایي. یو تن و هغه خوش طبیعته و، خوش طبیعتي به کوله، خپل زوی ورسره و. نو یو مجلس کې چا ترېنه پوښتنه کوله، هغه هم ساده و چې دا څوک دی. نو د دغه هلک پلار ورته وایي چې دا زما زوی دی. بیا ورته وایي چې عمر یې څومره دی. هغه ورته وایي چې دقیقه تاریخ مې نه دی لیکلی. بیا ورته وایي چې نه تخمینن ووایه چې عمر به څومره یي. هغه ورته وایي چې تخمینن هم نشم ویلی، ګناهګار به شمه. بیا یې پوښتنه تنه وکړله چې د قد نه خو جګ ښکاري، کیدای شي عمر به دومره یي. نو هغه سړی ډېر تنګ کړلو، په لنډو باندې داسې جواب ورله ورکړلو د خپل زوی په باره کې چې نور زما نه پوښتنې مه کوه، زما د زوی نه دې څه د بني اسرائیلو غوا جوړه کړې ده چې بار بار پوښتنې کوې. داسې پوښتنې ته تعنت ویلی کېږي، څوک تنګوله. نو دلته کې د بني اسرائیلو پوښتنې بیانېږي تعنتنه. قالو دوی وویلې ادعو لنا، وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا. ادعو لنا ربک، وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا. دلته کې یوې نقطې ته ستاسو توجه غواړم، هغه دا چې بني اسرائیل حضرت موسی علیه السلام ته وایي ادعو لنا ربک، زمونږ دپاره وغواړه د خپل رب نه. داسې ونه ویلې ادعو لنا ربنا، زمونږ پروردګاره، زمونږ پالونکی، د هغه نه زمونږ دپاره وغواړه. ربک وایي، ربنا نه وایي. ربنا زمونږ رب، ربک ستا رب. داسې طرز ولې غوره کړلو؟ جواب دا د دغه بني اسرائیلو بیگانگی وه د الله نه، ناشناوالی و د الله د عبادت و بندګۍ سره. نو ادعو لنا ربک، دې ځای نه د دوی بیگانگی ثابتېږي چې الله نه بیگانه دي، الله نه ځانونه لرې بولي، الله بلنې سره ځانونه ناشنا نه ګڼي. ځکه یې ویلي دي ادعو لنا ربک. زمونږ اساتذو به فرمایل، حواله ورکوله په خپلو استادانو باندې، لکه مولانا الیاس رحمه الله متعلقم داسې ذکر کړل شوي دي. څوک به ورته راغللو چې حضرت زما یو کار دی، ډېر مشکل دی، پریشانه شوی یم، دعا وغواړه چې دغه کار زما وشي. مولانا الیاس رحمه الله هغه به ورته وفرمایل چې لاړ شه او دس په ښکلې طریقې باندې وکړه، بیا 2 رکعاته نوافل ادا کا، دا خپل لاسونه د الله پاک ته اوچت کا او دعا د خپل مشکل په باره کې وغواړه. الله پاک به دې دغه مشکل حل کی.
نو بیا به هغه سړي ورته ویلې چې نه دا دعا راته ته وغواړه. دا به ورته فرمایله کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مستمره یعنی همیشه چې کله به یو مشکل کار ورته پیښ شولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دی بادر الى صلات یو روایت کې مانزت به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متوجی شولو. همدغه وجه ده چې د احادیثو په کتابونو کې لکه وګوره ترمذی شریفه آلته کې دی چې کله چاته څه حاجت پیښ شي 2 رکعاته نوافل دی وکي او بیا دی لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله رب العرش العظیم. دغه دعاګانی کومې چې مسنونی دعاګانی دي صلات حاجت سره نقل کړي دي، دا دی اوایي الله پاک به حاجت تر سره کی، الله پاک به حاجت پوره کی. ادعو لنا ربک، دا د دوی یو قسم ته بیگانگی و د الله نه. نو مولانا الیاس رحمه الله هغه به بیا فرمایله چې دغه مسلمان ته زه ځکه وایم چاودس وکا، نوافل وکا، الله نه وغواړه د پاره د دې خبرې چې د اشنایی د الله سره راشي، برقرار پاتې شي، عادت جوړ شي، الله نه په خپلو حاجتونو کې بیا غواړي. همدغه وجه ده چې علماء کرام فرمایي مونږ ترېنه اورېدلي دي د چا یو ضروري حاجت پیښ شي، دی پریشانه یي، دی د خلکو نه ناامیده شوی وي، د شپې په آخره حصه کې دی راپاڅي. شپې آخره حصه کې دی ولې راپاڅي؟ ځکه د شپې په آخره حصه کې الله جل جلاله اعلان کوي من یدعونی، څوک دی چې زما نه دعا وغواړي فاستجیب له، زه به د ده دعا قبوله کم. من یستغفرنی فاغفر له، څوک دی چې زما نه بخانه د خپلو ګناهونو وغواړي زه ورته بخانه وکمه. څوک دی چې زما نه د رزق وسعت او پراخي وغواړي زه ورته رزق پراخه کم. دا د شپې په آخره حصه کې د الله جل جلاله د طرف نه اعلانونه کولی شي بار بار هر شپه، هر شپې په آخره حصه کې. نو د دغه آخره حصه کې راپاڅي، 2 رکعاته نوافل د حاجت وکي، مخ په قبله باندې د کینی او دغه دعا قرآنی دعا حسبنا الله ونعم الوکیل دا د زر کرته اوایي که چرته د دنیا او د آخرت د پکې خیر و، الله پاک با د دغه ضرورت تر سره کی. خو شرط دا دی چې اخلاص پکې وي، یو د شپې آخره سوي 2 رکعاته نوافل ترې وړاندې وکړي، 3 زر کرتې په ډېره عاجزۍ سره ووایي، دا د شي 4 حرامو نه ځان ساتلی 5. نو دغه شرایط چې کله مراعي کړل د دغه شرایطو خیال یې وساتلو، الله پاک په خپله فرمایي ادعوني استجب لکم، تاسو زمانه دعا غواړئ زه درته قبلومه. دا خبره مونږه د بني اسرائیلو د سوال چې کوم طرز دی هغه طرز پسې مو وکړله چې څومره بیګانګۍ اظهار کوي د چانه؟ د الله نه. قالو دوی ویلې ادعو لنا، وغواړه زمونږ دپاره ربکا د رب خپلنا. دا خو یو توجیه شوله. دویمه توجیه مفسرینو دارنګې کړې ده چې دغه بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته دغه درخواست پیش کړی ده ادعو لنا ربکا، د خپل رب نه زمونږ دپاره وغواړه
دې ته توسل ویل کیږي په دعا د یو ژوندي شخصه. نو دا دویمه توجیه دلته کې کړې ده. مفسرین کرامو قالو دوی ویلې ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ لره ماهیات څه د عمر د دغې غوا. اولنې سوال ماهیات د عمر په باره کې کړی دی. ماهیات څه د عمر د دغې غوا. راځو لفظ د ماهیته. لفظ د ماهیه سره حقیقت او ماهیت تشریح په باره کې پوښتنه کولی شي. دلته کې سوال د عمر په باره کې ده. ماهیه سره سوال د عمر په باره کې ده. حقیقت او ماهیت په باره کې نه ده چې دا غوا دوی نه پیژندله او موسی علیه السلام ته ویل دي ماهیه چې غوا به څنګه وي. غوا دې څه شی؟ غوا مونږ نه پیژنو دا به څه وي. نو دلته کې د حقیقت ماهیت په باره کې سوال نه دی بلکې سوال د عمر په باره کې دی. ولې؟ یو جواب دا دی چې اصل حقیقت ته غوا دوی ته معلوم و. تفاوت هغه په اعتبار د عمر سره و. ځکه ماهیه د عمر په باره کې سوال دی. دویمه بل قول د مفسرینو دارنګې دی. په دې مقام کې چې حکم د ذبح نه دوی دومره تعجب وکړلو. ته به وایې چې دوی د سره غوا نه پیژني او پوښتنه کوي ماهیه چې څه دی غوا. دا دوه قولونه د مفسرین کرامو په دې مقام کې نقل کړل شوي دي. قال ورته وویلې حضرت موسی علیه السلام انه یقینا الله پاک یقول فرمایي انها بقره یقینا دا یوه غوا ده. مونږ ویلي وو چې قولونه د مفسرینو دوه دي. یو دا دی چې بقره مراد ترېنه مؤنث یعنې غوا ده. دویم بقره مراد د دې نه مذکر یعنې غوایه دی. د دې دواړو خبره مونږ کړې وه او دواړه قولونه د مفسرینو ما نقل کړي وو. انها یقینا دا بقره یوه غوا ده لا فارد چې نه دی زړه ولا بکر او نه دی نوې ځوانه. آیات مبارکه کې دوه الفاظ دي. یو لفظ د فارد دی، دویم لفظ د بکر دی. لا فارد نه دی زړه ولا بکر او نه دی نوې ځوانه. دا بیان د عمر دی په جواب کې او دوی ته دا خبره واضحه کړله چې د عمر په باره کې تاسو کومه پوښتنه کوئ. جواب دا دی لا فاردون ولا بکرنا. مونږه دلته کې لفظ د بکرون ترجمه په پښتو کې نوې ځوانې سره وکړله. دا معنا مونږ ولې کوو؟ ځکه بعضې خلک د دې ترجمه کوي لا فارد نه دی زړه ولا بکر نه دی وړه. نو ولا بکر د بکر معنا په وړې سره دا غلطه ده. ځکه په دغه پښتو الفاظو کې بار بار په دې ترجمې سره مونږه تیریږو او بار بار په هغې باندې تلفظ کوو.
نو د بکر معنا په وړي سره دا غلطه ده. ولی غلطه ده؟ ځکه غلطه ده بکر په انسانانو او حیواناتو کې هغې ته وایي چې نوې ځوانۍ ته رسېدلی وي لیکن حمل یې نه وي شوی، امید یې نه وي شوی، ځوانۍ ته نوې رسېدلی وي. دی آیات مبارکه کې مونږه معنا دارنګې کوو، لا فاردون نه دی زړه ولا بکرون او نه دی نوې ځوانه. بکرون چاته وایي؟ ځوانۍ ته نوې رسېدلی وي خو حمل یې نه وي شوی، هغې ته څه وایي؟ هغې ته بکر وایي. وګوره حدیث مبارکه کې دی البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. دی حدیث مبارکه کې البکر لفظ ذکر شوی دا غیر واده شده زنانه. البکر بالبکر جلد 100 کله چې بدکرداری ته نه وشي سل کوړي وهل او جلا وطن کولو. نو ترجمه په صغیری او وړي سره دا غیر صحیح دی. امام فرا امام بغوی فرمایي چې ځوانۍ ته رسېدلی وي خو بچی لا نی پیدا شوی، هغې ته بکرون وایي. لا فاردون نه دی زړه ولا بکرون او نه دی نوې ځوانه. نوې ځوانه هم نه دی. کله چې نوې ځوانه نه وي خو معلومیږي چې یو یا دوه بچي بې شوي وي که نه، نو دلته وویلې چې نه زړه ده او نه نوې ځوانه ده چې بلکل نوې ځوانۍ ته رسېدلی وي بچی نه وي شوی. دارنګې هم نه ده بلکې بچی بې شوی وي یو یا دوه، خو داسې نه چې زړه شوي وي. عوانو درمیانه ده بین ذالک په منځ د دې دواړو کې. تفسیر قرطبي لیکلی دی عوانون کوم څاروي ته وایي؟ بیا په جواب کې فرمایي چې یو یا دوه بچي پیدا وي هغې ته عوانون وایي. نو دلته کې مراد د عوانون نه درمیانه عمر والا ده. بین ذالک په منځ د دې کې سوال دا راځي چې د بین لفظ اضافت تثنیه ته وي، ذالک خو مفرد ده. جواب ذالک سره اشاره ده فاردون او بکرون ته په تاویل د ما ذکر سره. نو د دې وجې نه سوال نشي واردېدلی. لیکن دلته یو بل اعتراض هغه واردېږي، هغه دا چې د آیات مبارکه کې یو لفظ د عوانون دی، دویم لفظ د بین دی. عوان درمیانه، بین لفظ کې هم معنا ده درمیانوالی پرته ده. نو د دې دواړو الفاظ مقصد یو دی. مقصد چې کله یو دی نو تکرار لازم شولو، او دا تکرار دلته کې ولې شوی ده؟ جواب لفظ د عوانون دا خو د دې خبرې د پاره راوړل شوی دی چې کله لا فاردون ولا بکرون ذکر شولو نو یو اشکال راغللو چې نه فاردون دی او نه بکرون دی، کیدای شي چې دا صغیره واړی نابالغه وي. نو دلته لفظ د عوانون ذکر شولو
چې نا دا درمیانه عمر والا ده. بیا کله چې عوانون خپل معنا درمیانه په مابین د فاردون او بکرون کې بیان شولو، نو دا اعتراض راغللو چې دغه غوا به یا فاردون زړې ته نږدې وي یا بکرونه نوي ځوانې ته به نږدې وي. نو جواب په قرآن پاک کې دارنګې ذکر شول بین ذالکا چې خالصه په مابین د بکرون او فاردون کې دی. یو طرف ته هم نږدې نه دی، نه فاردون ته نږدې دی نه بکرون ته نږدې دی، بلکې د دواړو په منځ کې ده. ځکه لفظ ده بین ذالک بیان شو. فافعلوا تاسو وکئ ما تؤمرون څه چې تاسو ته حکم کولی شي. دی جمله مبارکه کې فافعلوا ما تؤمرون الفاظ دی. مفسرین لیکي چې دا تجدید د امر دی. هغه مخکینی امر چې الله دوی ته کړی و یأمرکم ان تذبحوا بقره، دا هغه امر د تجدید دپاره یې وفرمایلو. فافعلوا تاسو وکئ ما تؤمرون څه چې تاسو ته امر کولی شي. نورې پوښتنې په دې کې مه کوئ. قالو دوی وویلې ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ لره ما لونها څه دی رنګ د دغې غوا. قال ورته وویلې حضرت موسی علیه السلام انه یقول یقینا دغه الله پاک فرمایي انا بقرة یقیننا دا یوه غوا ده صفراء تک زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنګ د دې تسر الناظرین خوشحالوي کتونکو لره. دا د بني اسرائیلو دویم تعنتی سوال دی چې الله پاک دلته بیانوي. دا سوال په باره د رنګ کې ده. دا سوال هم د پاره د تعنت او د طوالت پاره و چې د الله پاک حکم هغه معطل کړلی شي، منسوخ کړلی شي. غوا د ذبح چې کوم امر الله پاک کړی ده هغه رفع شي. مونږ بار بار وویلې چې د بني اسرائیلو دغه سوالونه دا تعنتن و. هغه تعنت په باره کې دغه سوال هم دی یبین لنا چې بیان کې مونږ لره ما لونها څه دی رنګ د دغې غوا. قال ورته وفرمایل حضرت موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله پاک فرمایی انا بقرة یقینا دا یوه غوا ده صفراء تک زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنگ د دغې غوا. دلته یو سوال دی. هغه سوال دارنګې دی بني اسرائیلو ته وویلی شول چې تاسو د غوا د رنګ متعلق پوښتنه کوئ. کومه غوا چې تاسو ته د هغې امر شوی ده او تاسو بې حلالوئ دغه غوا به صفراء او زیړه وي فاقع اللونها تیز بي رنګ د هغې. نو زیړ رنګ والا غوا به وي، رنګ به بالکل تیز وي. دا دوی ته په جواب کې وویلی شوله. سوال دا راځي چې بني اسرائیلو ته د الله پاک د طرف نه د تکې زیړې غوا د حلالولو امر ولې وشولو؟ رنګ سپین ولې ورته منتخب نه کړلو چې سپین رنګ والا حلاله کوي، خړ رنګ والا حلاله کوي، تور رنګ والا حلاله کوي، برګ بروګه چې رنګ برګ بروګ وي هغه حلاله کوي.
څه وجه ده چې دوی ته الله پاک د طرف نه صفرا او زیړ رنگ والا غوا منتخب شولا چې رنگ به زیړ وي داسې غوا به حلاله وای. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې دوی د خصي بندگی کړې وه. هغه خصی کوم چې دوی ته سامری جوړ کړی و، سامری خصی د دوی د پاره د څه شي نه جوړ کړی و؟ د سرو زرو نه جوړ کړی و. سره زرو خو رنگ زیړ وي. د دغه خصي د بندگی نقشه د دوی په زړونو کې پرته وه. لکه وړاندې مو دغه آیات مبارکه پیش کړی و، و اشربوا فی قلوبهم العجله. نو د دوی د زړونو نه د دغه خصي د بندګۍ د لرې کولو دپاره الله پاکه د زیړ رنگ والا غوا انتخاب ورته وکړلو چې تاسو به هغه غوا لالوئ چې رنگ یې زیړ وي. نو ځکه صفرا اون رنگ دوی د پاره منتخب کړل شوی دا. همدغه وجه مفسرینو نقل کړی دا. انا بقرتون یقینا دا یو غوا ده صفرا او زیړ رنگ والا ده فاقع اللون تیز دی رنگ داغي تسر الناظرین چې خوشالوي کتونکو لرا. تسر الناظرین خوشالوي کتونکو لرا. نو نننی درس کې دا خبره بیان شوله چې د غوا د حلالولو انتخاب ولی ورته وشولو، بل دا مذکر و که مؤنث و داغي بیان وشولو. د بنی اسرائیلو 3 سوالونه بیانېدل. په هغه 3 سوالونو کې دا 2 سوالونه نننی درس کې بیان شوله چې دا د تعنت په بنیاد باندې دوی سوالونه کړي وو. د الله پاکه د حکم نه د ځانونو د خلاصون د پاره دغه پوښتنې کولې چې په څه طریقې باندې په څه چل ول باندې د الله پاک دغه حکم مونږه ختم کو او دغه حکم د الله پاک نافذ نشي، جاری نشي. الله دې داسې نکي چې مونږه د الله پاک د احکامونه د تیښتې د پاره لاره منتخب کو او چون چرا کوو، چل بازی کوو، ځان د پاره د تقوا لاره نه غوره کوو، بلکې د الله پاک د احکامونه د پیرار لاره غوره کوو. داسې دی الله نکي او هر یو مسلمان دی الله پاک د داسې صفاتونه محفوظ وساتي. دا و تر دغه ځای پورې د بنی اسرائیلو د بقرې واقعات چې بیان شوله، مزید د دې متعلق چې څه نورې دي هغه به آینده آیاتونو مبارکو کې هغه خبرو ته اشاره کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.